مولوي صاحب تاسې په اروپا کې اوسېږئ ولې د اسلام سپکاوی کیږي؟ ستاسو سوال په ځواب باید وایم چې اصلا اکثرا دنمارکیان په دې عمل خوشحال نه دي. اکثر دنمارکیان ډېر منطقي خلک دي، تحقیر او توهین نه مني او نه خوښوي، مخصوصا چې د نورو ادیانو په ضد وي. دا د اکثرو دنمارکیانو موضع ده. دنمارکیان دا نزاکتونه په نظر نیسي، خو تاسو ته بهتره معلومه ده په یو جامعه کې هر رقم خلک شتون لري. د مثال په توګه په دنمارک کې او بیا په ټوله یورپ کې اوس وضعیت داسې دی چې ډېر غیر مسلمانان اسلام ته رجوع کوي. په دې کې هم ځوانان شته، هم ښځینه، هم نارینه، خلاصه له هره طبقې نه خلک شتون لري چې اسلام ته رجوع کوي. نو اوس تاسو ته د مقایسې په ډول د یورپ او نننی دنمارک وضعیت او دغه وخت چې اسلام په مکه معظمه کې د خپرېدو په حال کې و، په هغه لومړنیو ورځو کې په مکه کې، او نن یورپ مقایسه کوو. لکه څنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم یعنی د صدر اسلام د مکې معظمې په دور کې آلات و، نن هم په یورپ او دنمارک کې همغه شباهتونه موجود لري. چې څوک د مسلمانانو د پیغمبر سپکاوی وکړي باید مسلمانان څه وکړي د هغه په اړه؟ په ځواب کې باید ووایم چې مسلمانان په اسلامي ملکونو کې باید د خپلو حکومتونو له لارې او حکومتونو د ډیپلوماتیکو ذرایعو له لارې هغه ملکونه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په ساحت کې توهین کړي او خپل احتجاج وړاندې کړي، او دا بهترینه او سولیزه طریقه ده. فکر نه کوئ چې ښه لار به دا وي چې خلک لاریون ته راووځي؟ لاریونونو یا تظاهرات ښه کار دی، خو د تظاهراتو اخلاق او لاهیه باید مراعات شي. خو بدبختانه تجربه ښودلې چې په لاریونونو کې، په تظاهراتو کې دوکانداران متضرر کیږي، غریبان متضرر کیږي، عامه خلک متضرر کیږي، حتی دوکانونه سوځول کیږي. هغه دوکانونه چې د مسلمانانو میراث دي، د مسلمانانو ثروت دي، سوځول کیږي. څوک ته ضرر رسیږي؟ څوک متضرر کیږي؟ مسلمانان پکې متضرر کیږي. بهترینه طریقه زه پیشنهاد کوم د سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم کنفرانسونو دایر کېدل دي. د سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم په مساجدو، مدارسو، مکاتبو، حتی په کورونو کې تدریس کول دي. په کوم ملک کې چې د اسلام سپکاوی کیږي باید یوازې د هغه شخص څخه کرکه وسي او یا که د ټول مملکت څخه کرکه وسي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف د اوباشانو سره څرنګه معامله وکړه؟ د مکې د خلکو سره د فتح مکې په وخت کې څرنګه چلند وکړه؟ موږ هم باید همغه طریقه خپله کړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق، دغه کریم ذات چې چا موږ
مونږ خلک نوم اخلو او مونږ دعوا کوو د خپل محمدي کېدو او د نبي صلی الله علیه وسلم د تابعداري. ډېره مننه مولوي صاحب ستاسو د وخت څخه. کور ودان خوشحاله اوسئ.